او خپل زندگی کې حیا راولو. حیا نن مسلمانان تباه دي د بې حیایي په وجه باندې. د سترګو سه حیا ورکه سوله، نارینه هم د سترګو سه حیا ولاړه او د زنانو سه هم حیا ولاړه. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الحیاء من الایمان، حیا او دا شرم او حیا دا ایمان دی. چې څوک حیا نه لري ایمان نه لري. والایمان فی الجنه، او څوک چې حیا لري دا ایمان لري او حیادار نارینه وي که زنانه وي دا به جنت ته ځي. والبذاء من الجفاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې حیایي کول، بد زبانی کول، فحش خبرې کول، بدگویی کول، بې حیا خبرې کول، من الجفاء، رسول الله وایي دا بېدیني ده، بې حیایي ده. والجفاء فی النار، څوک چې بد زبان یي، بد زبانی کوي، بې حیایي کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه ځای به ټکانه او جهنم او دوزخ. الله مې دې د دوزخ د جهنم وساتي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حیا دا ډېر غټ صفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الایمان، دا شرم، دا حیا، دا پردهداري، دا خاموشي، دا حیا او هغه کول دا د ایمان یو شعبه ده، یو جز دی. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام یو صحابه ته وایي حیا دومره اهم شی ده د انسان په زندگی کې. اذا فاتک الحیا، چې حیا در څه ولاړه، حیا ختمه سو، ففعل ما شئت، بیا چې دې څه زړه غواړي بیا هغه وکړه. الله دې موږ نارینه زنانو ته حیا نصیب کړي. الله دې زموږ په زبان، زموږ په سترګو کې، زموږ په زړو کې حیا پیدا کړي. الله مې دې بې حیا نه کړي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای الحیاء والایمان قرنا، حیا، شرم او ایمان دا دواړه لکه د انسان د حیوان دوه شکر او د انسان دوه لاسونه دا برابر دي، مساوي دي دا دواړه. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کله سړی سه حیا ولاړه په دې پوسه چې ایمان هم پکې نشته، ایمان هم ځي ولاړه. بظاهر به نوم د مسلمان مگر چې حیا نه لري، که نارینه دی که زنانه ده، حیا او شرم یې نه وي، پرده نه وي پکې، د دې نارینه وي که زنانه وي د دې څه ایمان تللی دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، الله تعالی وایي د جنت الفردوس حقدار څوک دی چې جنت الفردوس د جنت اعلی په ټولو جنتو کې اعلی جنت، په هغه کې یو هغه کسان دي والذین هم لفروجهم حافظون، هغه نارینه او زنانې دي چې د خپل شرمګاه حفاظت لري، حیا پکې وي، خپل شرمځای که نر وي که زنانه وي د خپل شرمګاه حفاظت کوي. بل آیات کې قرآن کې الله تعالی فرمایي والحافظین فروجهم والحافظات، هغه نارینه چې خپل شرمګاه حفاظت کوي، بې حیایي نه پکوي، زنا او بدکاري نه پکوي. والحافظات هغه زنانې چې د خپل شرمځای حفاظت کوي. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، هغه نارینه چې د الله ذکر زیات کوي، هغه زنانې چې د الله زیات ذکر کوي. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما، الله تعالی د دوی دپاره مې مغفرت او اجر عظیم هغه کړي دي، تیار کړي. په دې وجه نارینه ته هم دا وایي، ځوانانو ته هم دا وایي، نن د بې حیایي بازار ډېر ګرم دی، ډېر آسانه ده بې حیایي. بې حیایي نن ډېر آسانه ده، خاص کر دا غټ موبایل چې راغلی دی نه، په دې باندې د بې حیایي بازار خلاص سوی. ځوانانو ته وایي دا خپل سترګې محفوظه کړي، د بل زنانو ته په موبایل مه ګورئ. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای عفو عن نساء المؤمنین تعفو نساءکم، رسول الله وایي ته د بل مسلمان د زنانې څه سترګې کښته که، مه ورته ګوره، د بل زنانې ته مه ګوره، ستا زنان به پاک دامنه سي. ډېر خلک وایي ښځې مې پرده نه کوي، ډېر خلک وایي د زنانو څه ګیله کوي چې زنان یو داسې کوي یو داسې کوي. که ته غواړې چې زما اهلیه، زما زنانې، زما بچان هغه حیاداره سي، نو ته خپله حیاداره سي.
که ته د بل بې حیا اخلې د بل زنانو ته ګورې نو بیا به ستا زنان هم بې حیایي کوي او زنانو ته دا وایو که ته حیاداره سي ستا خاوند به بیا حیاداره کیږي که ته بې حیایه نو ستا خاوند نتیجه به دا راوځي هغه بې حیایي کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کم سړی چې ماته د دوو شیانو ضمانت راکړي زه د جنت ضمانت او د جنت ټکټ زه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې سړي د جنتي کېدلو زه ضامن یم ما بین اللحیین وما بین الفخذین وما بین الرجلین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی ازمن له الجنه بخاری روایت رسول الله وایي څوک چې د دوو زامو تر مابین یعنی زبان د دې حفاظت وکړي صحیح استعمال کړي زبان باندې د چا بدګویي و غیبت و مردم ازاري نه کړي وما بین رجلین یو روایت کې راځي ما بین الفخذین د دوو ورنو د زنګنو په مابین کې چې کومه شرمګاه ده که نر دي که زنانې دي د خپل شرم ځای حفاظت وکړي الله رسول فرمای ازمن له الجنه د دې انسان که نر دي که زنانه ده د دې د جنتي کېدلو زه ضامن او رسول الله چې د چا ضمانت واخلي په هغه کې شک نشته چې دا سړی به جنتي کېږي خامخا زنانو ته خو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر عام اسانه عمل ښوولی دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلت المرأة خمسها کله چې زنانه پنځه وخته لمونځ کوي وحفظت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کوي خپل مخ چاته بیگانه ته نه ښکاره کوي د خپل خاوند څه علاوه بل چاته ځان نه ښایسته او سینګاروي الله دې معافي راکړي زموږ زنانې خپل خاوند ته چې ځان سینګارول دا یو عبادت دی خپل خاوند ته ځان ښایسته کول د زنانې دپاره عبادت دی در نفلو زیات اجر لري لیکن د خپل خاوند ته ځان نه سینګاروي بازار او مارکیټ ته چې ځي بیا ځان واده او کوزدې له چې ځي پردی بیګانه خلکو ته ځان سینګاروي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وحفظت فرجها کومه زنانه چې د خپل پردې خیال وساتي او د خپل شرمګاه خیال وساتي واطاعت زوجها بل روایت کې راځي واطاعت بعلها د خپل خاوند فرمانبرداري وکړي د خپل خاوند فرمانبرداري وکړي د خاوند په اشارو وچلیږي کم اولاد چې د مور و پلار اطاعت کوي په اشارو چلیږي الله رب العالمین به د دنیا او د آخرت نعمتونه درته ورکړي الله به جن راضي کومه واده سوې زنانه چې د خپل خاوند اطاعت کوي په اشارو چلیږي الله رب العالمین به دنیا هم جنت کې د مرګ بعد به هم په جنت کې رسول الله فرمای اطاعت زوجها دخلت دغه زنانه چې پنځه وخته لمونځ کوي او د خپل شرمګاه حفاظت کوي د پردې خیال ساتي او د خپل خاوند فرمانبرداري کوي خبره مني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه زنانه دخلت من ای ابواب الجنه شاءت د جنت په کومه دروازه چې زړه غواړي دا به جنت ته داخلي شي